دې عجیب سړک ته ښه وګورئ. په اصل کې دا سړک د کوم انجینر لخوا نه بلکې د یوه خره لخوا ډیزاین شوی دی. پخوا چې ماشینونه او د سروې پرمختللي وسایل نه وو، په غرنیو سیمو کې به د لارو لپاره خلکو خر مخکې کاوه، ځکه خر په طبیعي ډول تر ټولو خوندي او سمه لار انتخابوي. بس خلکو به هماغه لار په نښه کوله او وروسته به یې د سړک د جوړولو لپاره کاروله، ځکه ښایي تاسې لیدلی وي چې خر هیڅ کله نیغ په نیغه په غره نه ورخیږي بلکې په زیګزاګ ډول پورته ځي. په دې سره د لارې شیپ کمیږي، انرژي سپمیږي او توازن برابر ساتل کیږي. وروسته ماهرو غرختونکو همدا طریقه وڅېړله او د سویچ بیک په نوم یې وپېژندله چې نن د نړۍ په غرختنه کې ډیره کاریږي. د دې ترڅنګ خر د وفادارۍ او احساساتو له پلوه هم یو ډیر ځانګړی حیوان دی، ځکه خر خپل ملګری کلونه په یاد ساتي او که یوازې پرېښودل شي خپه او غمجن ښکاري. په داسې حال کې چې موږ له پیړیو راهیسې خر یو بې عقله حیوان ګڼلی، خو په حقیقت کې خر د طبیعت یو نابغه انجینر دی او انسانانو ترې ډېرې ګټورې لارې چارې زده کړې دي. یوازې اوس نه بلکې د مصر په لرغوني تمدن کې هم خر یو ډېر ارزښتناک حیوان و، ځکه لرغونپوهانو د شاهي قبرونو ترڅنګ د خرو هډوکي موندلي چې ښایي خر زرګونه کاله مخکې هم د سوداګرۍ او ترانسپورت لپاره ډېر مهم و.